إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو درنو محترمو مسلمانانو نورونو او خویندو، دغه آیت چې تلاوت شو، په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی ټولو مؤمنانو ته خطاب فرمای وما آتاکم الرسول فخذوه، هغه څه چې پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم تاسو ته د جانبه د الله څخه راوړي فخذوه، هغه تاسو واخلئ. یعنی هغه احکام چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو ته بیانوي پر هغې باندې عمل وکړئ. وما نهاکم عنه فانتهوا، او د هغه څه څخه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو منع کوي د هغې څخه ځان وساتئ. فانتهوا یعنی خلاص شئ، د هغې نه لاس واخلئ ترېنه. که موږ او تاسو د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین ژوند ته وګورو، د هغو ژوند موږ او تاسو دپاره یو نمونه او الګو ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د متابعت، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د محبت. موږ او تاسو مسلمانانو اوس په داسې وخت کې یو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ په سترګو لیدلی نه شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ او تاسو څخه 1400 کاله وړاندې وفات شوی، مګر اوس یوازینی شی چې په هغې باندې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دستورات ژوندي کولی شو، د هغه تصور کولی شو، هغه د هغه سنتونه دي. هر کله چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث اورو او هغې ته غوږ نیسو، داسې دی لکه موږ چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه اورو، ځکه موږ ته دا د صحابه کرامو په واسطه نسل تر نسل په کامل سند سره رسیدلی دي. ځکه اوس وخت هر مسلمان نر او ښځه ته دا لازمه ده چې چېرته هر مجلس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنتونه بیانیږي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت بیانیږي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند تشریح کیږي، د اسلام احکام بیانیږي، دغسې مجالسو کې باید اشتراک وکړی شي. ځکه ته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وینا، د سنت، د سیرت، د احکامو یو مجلس کې اشتراک کوي، داسې دی لکه ته د پیغمبر په مجلس کې اشتراک کوي. ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم همدغه الفاظ د هغه په ژوند کې او د هغه د ژوند څخه وروسته د تطبیق وړ دي، د اورېدلو وړ دي. تابعین رحمهم الله فرمای وایي موږ به په خپلو کارونو کې هم مشغول وو، تجارت کې، کاروبار کې، روزګار کې به مشغول وو، مگر کله به چې چا وویلې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اصغیناه بآذاننا، موږ به خپل کار پرېښوده، خپله توجه به مکمل دغه شخص ته واړوله چې اوس دی څه وایي. ځکه دی وایي چې رسول الله فرمایي. موږ به کار پرېښودو، اوس به مو ده ته غوږ ونیو چې دی به اوس موږ ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو وینا بیانوي، یا به داسې یو کار وي چې موږ ته په هغې باندې امر کوي، یا به داسې یو عمل وي چې موږ د هغې څخه منع کوي. موږ به په ډېر دقت سره هغه اورېدل. مګر اوس وخت مسلمانانو د ډېرو مسلمانانو شوق اصلا نشته، فحشا او منکراتو مجالسو سره، مختلفو محافلو سره، لهو و لعب سره ډېر شوق لرو، مګر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجالسو سره، د علم مجلس سره، د علماو مجلس سره شوق نشته، محبت نشته.
حال دا چې زمونږ د ایمان یو برخه ده. که داسې مجالسو ته مونږ او تاسو لاړ شو کینو، ستا دغه ورتګ د کور څخه وتل تر هغه مجلس پورې رسېدل بیرته راتلل دا ټول عبادت دی. او هلته چې اورې دا د ملایکو رحمت، د ملایکو دعا، د الله تعالی مغفرت، دا ټول دغه مجالسو سره تړلي دي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا، کله چې تاسو د جنت په باغچو باندې تیریږئ نو تاسو په دغه باغچو کې وسرېږئ، سیل وکئ، سیاحت وکئ، چکر پکې وهئ. صحابه حیران شول، الله رسول الله د جنت باغچې څه شی دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل حلق الذکر، د ذکر حلقې. د ذکر حلقونه مراد ذکر په عمومي معنا سره دی. د ذکر حلقه دغه چې اوس مونږ او تاسو ناسو دا د ذکر حلقه ده. چیرته ده چې د پیغمبر حدیث بیانېږي د ذکر حلقه ده، چیرته چې یو علمي مسائل بیانېږي د ذکر حلقه ده، چیرته چې یو علم احکام بیانېږي د ذکر حلقه ده، چیرته چې نصیحت دی، ښې خبرې دي، د نیکانو مجلس دی، دا ټول د ذکر په حلقو کې شامل دي. د قرآن تلاوت، د نیکانو صحبت. نو دې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته امر کوي. مونږ او تاسو همیشه مسلمانانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د محبت دعوه کوو. تېره ورځ ما هم دا خبره وکړه، مګر محبت یوازې په ژبه کې نه دی. محبت زمونږ او تاسو څخه درې کاره غواړي. یو د محبت اظهار په ژبه باندې، زه پیغمبر سره محبت لرم، زه صحابه کرامو سره محبت لرم. ځکه انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ ته وفرمایل المرء مع من احبه، د قیامت په ورځ به هر انسان د هغه چا سره حشر کیږي چې دی ورسره محبت لري. نو فورا موږ صحابه وویل چې انا احب ابو بکر وانا احب عمر وانا احب عثمان وانا احب علي وفلان وفلان. وای زمونږ هر یو به دغه صالحان او بزرگان صحابه به مو یادون چې زه ابو بکر سره محبت لرم، زه عمر سره محبت لرم، زه عثمان سره محبت لرم، زه علي رضی الله عنه سره محبت لرم. نو هر یو به ځان یو صحابي پورې تړه چې الله زه دغه صحابي سره غواړم چې په جنت کې یو ځای شم، دغه نیک انسان سره دغه سره یو ځای شم. نو اوس هم دغه حکم دی، که یو انسان داسې یو بد انسان سره، فاسق او فاجر سره محبت لري چې د خپل ټول زړه هغه پورې تړلی دی، د هغه د محبت دپاره د الله محبت په خو لاندې کوي، د هغه د محبت دپاره د پیغمبر سنت په خو لاندې کوي، د اسلام احکامات په خو لاندې کوي. ولا که زه داسې یو کار وکړم فلانې به رانه خفه شي، که زه مسجد ته لاړ شم فلانې به رانه خفه شي، که زه دا کار وکړم فلان به خفه شي، نو دغه انسان به بیا په جهنم کې هغه انسان سره وي. اما که یو څوک یو صالح انسان سره، صحابي سره، پیغمبر سره، الله سره محبت لري، نو دی به په جنت کې نیکانو سره وي. ځکه هغه آیت ما تلاوت که الله فرمایي چې اصلا قصه داسې وه چې صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی، ویل یا رسول الله زه تا سره دومره ډېر محبت لرم چې ته ما ته زما د پلار څخه ډېر محبوب یې، زما د مور څخه ډېر راته ګران یې، زما د اولاد څخه ډېر راته ګران یې، زما د مېرمنې څخه ډېر راته ګران یې. زه چې کله ستا د مجلس څخه خپل کور ته لاړ شم تا یادوم، چې کله ته مې یاد شم زما هغه شوق او محبت او عشق را پیدا شي، زه کور پرېږدم بیرته ستا حضور ته راځم، مسجد ته راځم تا ګورم بیرته مې زړه تسل شي. مګر کله چې زه بیا ځان سره یوازې شم دا فکر کوم چې دا خو دنیا د پیغمبر وفات کیږي، زه هم وفات کیږم، دا چې قیامت شي که فرض که زه هم جنت ته لاړ شم، پیغمبر خو اسمان په جنت کې دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به انبیاء سره وي او زه به الله پوهېږي چې کوم کنج کې یم د جنت. نو هلته خو بیا زما جدایي راغله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. یا رسول الله کله چې زه دغه حالت یادوم چې ته به په جنت کې موږ نه جدای، نو دغه بیا ما ډېر دردوي، زه غواړم چې په جنت کې هم تا سره اوسېږم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب نه درلوده په دغه لحظه کې، تر دې چې آیات نازل شو. الله سبحانه وتعالی فرمایي من یطع الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. څوک چې د پیغمبر اطاعت وکړي، دلته ما ویل چې یو زبانی محبت دی چې په ژبه اظهار وکړو، بل د محبت تقاضا ده چې اطاعت، پیروي، عمل کول د پیغمبر په احکامو باندې. څوک چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي، د هغه په سنتونو باندې عمل کوي، فاولئک دغه انسان چې دی د قیامت په ورځ به چېرته وي؟ مع الذین انعم الله علیهم، هغه کسانو سره چې الله په دوی باندې انعام کړی. هغه انعام یافتگان څوک دي؟ ان النبیین، پیغمبران، والصدیقین، صادقان، والشهداء، شهیدان، والصالحین او صالحانو سره.
څوک چې د پیغمبر اطاعت کوي، پیغمبر سره محبت لري، دا به د قیامت پر ورځ پیغمبرانو سره وي، شهیدانو سره وي، صالحینو سره وي، نیکانو سره وي. دې نه غټ خبره نشته مسلمانانو چې ته داسې یو ډله کې جنت کې یو ځای چې ستا خواته آدم علیه السلام دی، ستا خواته نوح علیه السلام دی، ستا خواته ادریس علیه السلام دی، دلته یوسف علیه السلام دی، دلته عیسی دی، دلته موسی دی، دلته عزیر دی، دلته هارون دی، دلته یحیی دی، دلته زکریا دی. ټول پیغمبرانو ډلې سره به ته یو ځای یې. بل طرف ته ګورې هغه نیک نیک شهیدان د الله په لاره کې خپل سرونه ورکړي دي، قربان کړي، دا به وګورې. صالحان او نیکان خلک به ګورې. یو بد انسان به نه وي چې هلته ستا تر څنګ ملګرتیا وکړي. دغه مقام په څه شي حاصلېږي؟ اطاعت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې، د پیغمبر محبت باندې. مګر محبت ما بیا هم تکراروم چې یوازې په ژبه دعوه نه ده، محبت په عمل کې باید وښودل شي. که موږ او تاسو د پیغمبر محبت دعوه کوو، بیا مسجد کې ګورو چې 100 کسان حاضر دي، مانځه کې 10 نفره دي، خو مارکیټونه ګورو چې د پیغمبر د عاشقانو نه ډک دي. ټول به د پیغمبر د عشق دعوه کوي، خو مسجد کې به څوک نه وي. دغه عشق نه شو. هغه فارسی کې یو شعر دی وایي چې ز عشق نه تمام ما جمال یار مستغنیست. زمونږ هغه معشوقه دومره ښایسته ده چې دا زمونږ د عشق دعوه ته اصلا التفات نه کوي. دا زمونږ د عشق دعوه ورته بیخي یو عادي خبره ده. که ته د دغسې معشوقې وصلت غواړې چې هغه سره وصل شي، نو دا تا نه بیا عشق کې عمل غواړي. ډېر قوي عشق ته ضرورت لري، فقط دعوه باندې نه کېږي. ځکه امام شافعي رحمه الله فرمایي من طالب العلا سهر الليالي. که څوک مقامات غواړي، لوړتیا غواړي، دی د شپې بیدار تیر کړي، یعنی دی د عبادت وکړي، طاعت کې د خپل وخت مصرف کړي. د صحابه کرامو ژوند ته که وګورو، دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې تر ټولو نه تیز عمل کوو. همدا به چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت واوریدل، حکم به واورېده، فوراً به دوی عمل کوو. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای وای ما یو غلام درلوده. یو ورځ دغه غلام یو غلطي او خطا کړې وه. د دغه خطا په سبب باندې ما دغه غلام وهلو مې، ټکولو مې. په همدغه لحظه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لرې څخه زه ولیدم، په ما یې ډوګ وکړ چې ابن مسعود پوه شه. خو ما ته دومره کار راغلی و چې اصلا زه د پیغمبر خبرې ته متوجه نه شوم. اصلا ما دا تشخیص نه کولی شو چې دا د پیغمبر غږ دی. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل قدمونه تیز کړ، ډېر په سرعت سره زما خواته راغی. بیا یې په لوړ اواز سره ما ته ویل چې ابن مسعود پوه شه چې الله تعالی په تا باندې ډېر قادر دی، د دې نه چې ته په دغه غلام باندې قادر یې. که ته دغه غلام ته اذیت ورکوې، وهل او ټکول ورته کوې، دا یو مسلمان دی، انسان دی، نفس لري. الله تعالی په تا باندې ډېر قادر دی چې تا ته دې نه ډېر عذاب درکړي، جهنم درته درکړي. ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وایي ما چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه خبره واورېدله، هماغه دوره یا لرګی یا هر آله چې مې لاس کې وه، دا مې د لاس څخه وګرځوله او فوراً مې ویل چې یا رسول الله دغه غلام آزاد دی زما د خوا نه. دې نه وروسته ما په هیڅ غلام باندې لاس نه دی پورته کړی. یعنی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فوري اطاعت یادوي چې فوراً د پیغمبر امر اوري، غلام آزادوي، هماغه لرګی د لاس څخه غورځوي او په ټول عمر کې بیا دغه کار نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي که چیرې دغه کار تا نه وی کړی، نو ته به د دوزخ اور سوځولی وي. اما دا چې تا زما اطاعت وکړه، الله تعالی تا ته نجات درکړه. همدارنګه که چیرې موږ او تاسو د صحابه کرامو ژوند ته وګورو، ډېر زیات نور مثالونه هم په دې کې شته. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر باندې تشریف لري، صحابه کرامو ته د دین مسائل بیانوي. خو په دې کې ځینې مسلمانان کېدای شي یو خبره کړې وي یا 2 نفرو خبرې کړې وي یا څوک پاڅېدلی وي مجلس نه. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته ویل چې اجلسو، کېنئ په خپل ځایونو کې، کېنئ په خپل ځایونو کې. یو صحابي فرمایي زه په همدغه لحظه کې مسجد ته د ننوتلو په حالت کې هم دروازې ته رسېدلی نه یم، د پیزار په ځای کې یم مثلا. خو ما ته د پیغمبر غږ راورسېده چې اجلسو، کېنئ. زه هملته ځای په ځای کېناستم، ځکه د پیغمبر امر دی کېنئ، زه کېناستلم. دا مې ونه ویل چې زه یو ځل مسجد ته ننوځم په خپل ځای کې به بیا کېنم، ځکه پیغمبر ویل کېنئ، زه باید کېنم. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دغه حالت ولید چې زه د باندې د پیزار په ځای کې ناست یم، ویل چې ته ولې هلته ناست یې؟ وایي ما ویل یا رسول الله تا امر وکړه چې کېنئ، زه کېناستلم. ما ته دا اختیار نه و چې زه باید داخل ته راشم، خپل ځای پیدا کړم بیا کېنم.
بیا هغې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ده ته دعا وکړه، ویل چې راځه داخل کې خپل ځای کې کښېنه. خو دا د صحابه کرامو هغه دقت یادوي چې دوی څومره زر عمل کوو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په امر باندې. یو صحابي دی غالبا چې مغیره ابن شعبه رضی الله عنه نومیږي. دی یو ښځې سره خواستګار کېږي، نامزادېږي، خواستګاري کوي، نامزادېږي. د خواستګارۍ او نامزادۍ څخه وروسته دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې څه دې وکړه؟ و یا رسول الله فلانۍ ښځې سره مې خواستګاري وکړه، نامزاد شم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې آیا تا د خواستګارۍ او نامزادۍ نه مخکې هغه لیدلې وه یا تا ولیدله؟ صحابي وایي چې نه یا رسول الله، فقط فامیل ته یې لاړم، ومې غوښتل هغو موافقه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي انظر الیها فانه احرى ان یؤدم بینکما. ته لاړ شه او دغه ښځې ته وګوره. هغه شرعي لیدل، شریعت دغه لیدلو ته اجازه ورکوي. خلوت کې باید نه وي، د محارمو په حضور کې. انظر الیها، وګوره دغه ښځې ته، ځکه ستا دغه لیدنه د دې سبب ګرځي چې ستاسو دغه نکاح او ازدواج او واده پایدار شي، دوامدار شي. دې نه که تا لیدلی نه وي، هغه ته نه یې لیدلی، واده کوئ، ستا یو تصور دی، د هغې بل تصور دی، ډېر په اسانۍ سره جدایي راځي، اختلاف پیدا کېږي. مګر اوس وګورئ یو بل ته. دغه صحابي فرمایي چې چون ما ته پیغمبر امر وکړي چې وګوره ورته، زه فورا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مجلس څخه ووتلم او هماغه کور ته لاړم چې د چا نه ما خواستګاري کړې. د هغې ښځې مور او پلار یا اولیاو ته، کورنۍ ته مې ویلې چې ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کړی چې زه ستاسو لور ته وګورم، ځکه زه ورسره نکاح کوم. دوی لاړل، هماغه خپل لور یا خور هر څوک چې و هغو ته یې ویلې چې دغه صحابي چې ستا نامزد دی راغلی غواړي چې تا وګوري. هغې انکار وکړ چې زما وجدان دا نه مني چې یو پردی سړی چې تر څو ما ورسره نکاح نه وي کړې ما ته وګوري، زما ضمیر ما ته اجازه نه راکوي. مګر دوی ورته ویل چې هغه پیغمبر را لېږلی. دغه نجلۍ ورته وایي چې پیغمبر را لېږلی، سمعا او طاعه، زه بیا اختیار نه لرم، راویې غواړئ چې ما ته وګوري. کله چې دغه نامزاد راځي، همدغه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیانوي. دغه نجلۍ، دغه مؤمنه نجلۍ ورته وایي چې اوس څومره کتل غواړې ما ته وګوره، ځکه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر دی. که چیرې د پیغمبر امر نه وای، ما به هیڅ انسان ته اجازه نه وای ورکړی چې ما ته وګوري. دلته ګورو مسلمانان، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر دی او د صحابه کرامو اطاعت دی، فورا عمل کوي دی باندې. صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې ناست دی، د سرو زرو ګوته یې په ګوته کړې. دا خبره مخکې هم ما کړې چې نارینهو ته په اسلامي شریعت کې د سره زرو اغوستل جواز نه لري، حرام دي. سپین زرو اجازه شته، ښځو ته د سره زرو اغوستل اجازه شته. دا چې ولې حرام دي، حکمتونه او فلسفې څه شي دي، مخکې هم دا ما بیان کړي، بیا باینده کې هم انشاءالله څه وخت کې بیان کو. خو اوس خلاصه هم دومره وایم چې سره زر نارینهو ته جواز نه لري. دغه صحابي د سرو زرو ګوته اغوستلې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ګوري، وایي آیا تا د اور ټوټه په ګوته کړې ده؟ ځکه دا خو نارینهو ته په اسلامي امت کې حرام دی. دغه ګوته رسول الله د ده د لاس څخه وباسي او غورځوي. دغه صحابي هم دلته ناست پاتې کېږي په خپل مجلس کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس پرېږدي، خپل کور ته ځي. نور صحابه ورته وایي چې دغه ګوته اوس راپورته کړه، بازار کې ځان ته خرڅ کړه. د رسول الله هدف خو دا نه و چې دا ته وغورځوې، هدف خو دا و چې مې په لاس کوه. صحابي ورته فرمایي چې زه څرنګه هغه ګوته بیرته پورته کړم چې هغه پیغمبر غورځولې. دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بې ارزشه کړې ده او غورځولې ده، زه هېڅکله دا ګوته نه پورته کوم، پرته دې وي په ځمکه باندې. انس ابن مالک رحمه الله فرمایي چې دې نه مخکې چې د شرابو حراموالی نازل شي، زه په یو مجلس کې چې ابو طلحه ما د هغه خدمت کوه، په دې مجلس کې د ابو طلحه مېلمانه راغلي، مېلمستیا ده او شرابونه پراته دي. زه وایي هلک یم او زما وظیفه دا ده چې خلکو ته شراب په ګلاسونو کې اچوم او وړاندې کوم، لکه اوس چې موږ تاسو اوبه ورکوو، خلکو ته شراب ورکوم. په همدې کې یو صحابي راغی، ویل چې تاسو خبر نه یاستئ د شرابو د حراموالي په سبب آیات نازل شوی چې شراب حرام دي، او هماغه آیات یې خلکو ته تلاوت کړ. ابو طلحه رضی الله عنه انس ابن مالک رضی الله عنه ته فرمایي، انس دغه شراب هم واړوه او هغه د شرابو چاټۍ او مشکې چې ټولې ډکې دي ټولې په ځمکه واړوه، یو هم پرې نږدې.
دوی دې ته نه ګوري چې ورګه موږ یو ځل پیغمبر ته لاړ شو پوښتنه وکړو چې دا خبره تعریف تا کړې ده که نه ده کړې او دا شراب کار دی دغه موجوده به اوس کړو دا یا موجوده به قرض کړو دا به وکړو دا به وکړو فورا ورته وایي دا واړوه فورا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت تطبیقوي په خپل ځان باندې مسلمانانو دا د صحابه کرامو ژوند و چې دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت ته کاملا آماده و تطبیق دپاره زمونږ او ستاسو ژوند غوندې نه و چې کله کله مونږ او ستاسو د خپل یو خواهش دپاره د پیغمبر سنت په خور باندې کوو پیغمبر سنتونه مونږ ته داسې ډېر او بې ارزښته شی ګرځېدلی چاته امر کوئ چې د پیغمبر دغه سنت عمل کوله زما وظیفه داسې ده چې که د کار وکړم بیا دغه مشکل راته پېښ کېږي دا پیغمبر سنت دی دا د اسلام حکم دی ولا د استرالیا ژوند داسې دی که زه دا کار وکړم دلته به دا مشکل شي مګر دلته زرګونو خلکو چې دا کار کړی هېڅ چاته دا مشکل نه پېښ کېږي یوازې د ټول مشکلات هم تا ته متوجه دي که ته د پیغمبر دغه سنت ژوندی کتاب باندې به دا مصیبت نازل شي دا فقط هغه بهانې د مسلمانانو چې موږ په دې باندې ځان خلاصوو کعب ابن مالک رحمه الله صحابي دی د په یو بل صحابي باندې قرض لري د قرض لپاره مهلت ورته ورکړی مدت چې په دغه تاریخ به راکوي دومره قرض دی هغه تاریخ پوره کېږي مهلت پوره کېږي دغه بل صحابي چې قرضدار دی قرض نه ورکوي دی ورته نور ورځې انتظار کوي بیا هم هغه خپل قرض نه راوړي آخر دې دواړه په مسجد کې دي د دې دواړو سره یو اختلاف پیدا کېږي او غوږونه سره پورته کېږي ځکه دی خپل قرض غواړي او هغه وایي چې زه نه لرم یا زه پوره نشم درکولی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی دغه غږونه په خپل کور کې اوري ډېر په شدت او چټکۍ سره راوځي مسجد ته دوی ته وایي څه خبره ده کعب ابن مالک ورته وایي چې یا رسول الله زما په ده باندې قرض و دغه تاریخ او مهلت مې ورکړی او تاریخ هم پوره شو دومره ورځې هم تېره شوې اوس هم بیا هم زما قرض نه راکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم کعب ته وایي کعبه نیمایي قرض دې ورته وبخه کعب دا نه وایي چې یا رسول الله دا خو زما پیسې دي دا خو ما په ډېر مشکل سره ګټلې دي دا خو دا دی او دا خو دا دی وایي کعبه نیمایي قرض دې ورته وبخه کعب وایي یا رسول الله ما نیمایي ورته وبخلې بیا رسول الله دی بل صحابي ته فرمایي چې اوس هغه نیمایي قرض دې ته ورکړه هغه بل صحابي ورځي نیمایي قرض وړي او کعب ابن مالک یې ورکوي مونږ او تاسو د پیغمبر د سنت دپاره د الله د حکم دپاره دغه عام خیراتونه او دغه رقم خصلتونه خو څه چې هغه فرضي زکات نه ورکوو $1 نشو صدقه کولی یو چاته خیرات ورکولی دا د صحابو ژوند چې نیمایي قرض نه تېرېږي نیمایي هغه بل انسان ورته ورکوي فقط د پیغمبر په یو امر باندې مګر موږ او تاسو قرآن کریمونه الماریو کې ښودلي چې موږ ته د ټولو احکاماتو نه ډک دي مګر زموږ چورت ورته خراب نه دی اصلا موږ د خپل آخرت په فکر کې نه یو د الله او د رسول د احکامو د تعمیل په فکر کې نه یو فقط ټوله توجه زموږ او تاسو دنیا ده دنیا ته موږ داسې توجه کړې چې گویا چې دا دنیا زموږ کور دی موږ همیشه هم دلته یو مګر دغه مړي چې روزانه موږ او تاسو دفنوو دغه مړي او شهیدان چې روزانه موږ او تاسو یې اورو هېڅکله په موږ او تاسو تاثیر نه کوي دا زموږ زړونه داسې شوي دي لکه تیږې روزانه به مړي ګوري حوادث به اوري خلکو نه به خبرېږي په خپل لاس به مړی دفنوي بېرته به کور ته راځي بیا هماغسې یو حالت کې چې اصلا مرګ نشته اصلا آخرت نشته اصلا حساب نشته دا زموږ او تاسو تصور دی مسلمانانو لږه بیداري پکار ده صحابه کرامو د دغسې تطبیق نه علاوه چې د پیغمبر سنتونه او احکام بیا تطبیقول د پیغمبر د سنتونو دپاره د هغه د شخص دپاره به ځانونه قربانول نن سبا خو تېره ورځ موږ تاسو ویلي چې ښکاره به یو سړی پیغمبر ته قمزه کوي ښکاره به الله ته بد رد وایي مګر زموږ تاسو به ورته خاندو هېڅ خبره به نه وي حداقل یو نصیحت ورته کولی شو حداقل دغه سړی خپل فیسبوک کې بلاک کولی شو حداقل انفرینډ کولی کوی شي که دا هم نشي کولی حداقل د هغه کفریات خو مه شیر کوه نورو سره مګر زموږ تاسو چورت خراب نه د هغه دیني غیرت زموږ نه تللی دی ابوبکر رضی الله عنه کله چې د مشرکانو اذیت هغه ضرر رسول پر دوی باندې ډېر زیات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی ویل یا رسول الله که ما ته اجازه راکړې زه هجرت وکړم مدینې منورې ته لاړ شم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې لږ صبر وکړه کېدای شي ته یو ښه ملګری ځان سره پیدا کړې اوس هجرت مه کوه لږ انتظار وکړه کېدای شي الله تعالی تا ته یو ښه ملګری درکړي چې تا سره همسفر شي په لاره کې ابوبکر رضی الله عنه په دغه خبره باندې پوه نه شو هغه وخت کې انتظار یې وکړو خو پوه نه شو چې دا ښه ملګری به څوک وي د پیغمبر هدف څه شی دی بله ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی ابوبکر ته وایي چې الهجره هجرت کوو ابوبکر ورته وایي یا رسول الله زه دې ملګری یم په لاره کې وایي هو ابوبکر رضی الله عنه یو دم په ژړا کېږي د ډېرې خوشحالۍ نه ژاړي
عائشه رضی الله عنها فرمایي چې ما تر دغه وخته پورې هیڅ سړی نه و لیدلی چې د خوشحالۍ نه وژاړي تر څو مې چې ابوبکر رضی الله عنه ولیده چې فقط د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحبت او یو ځایوالي دپاره د لارې سفر دپاره دی د خوشحالۍ نه ژاړي. لاره کې چې ابوبکر رضی الله عنه کوم مشکلات تحمل کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، غار کې چې دی لړم یا مار چیچي هغه یو مسله ده، د غار صفایي بله مسله ده. په لاره کې ابوبکر کله وړاندې کېږي، کله شاته کېږي، کله ښي طرف ته ځي، کله چپ طرف ته ځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ابوبکر دا څه کار کوي، کله مخکې ځي او کله شاته ځي، کله ښي طرف ته کله چپ طرف ته. وایي یا رسول الله کله چې شاته شم زه وایم هسې نه چې د مخکې نه کوم دښمن رانشي، بیا ستا نه مخکې کېږم. چې مخکې شم فکر مې کېږي چې د شا نه دې څوک کوم تیر ونه وهي، غشی در باندې خوشي نه کړي. زه شاته کېږم که غږی راځي په ما باندې ولګېږي، بیا مې ذهن ته راشي چې د دې خوا نه پر تا باندې کوم حمله ونه شي، بیا دې خوا ته کېږم، بیا مې فکر کې راشي چې دې خوا نه دا کار ونه شي، بیا دې خوا ته کېږم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي آیا ته دې ته آماده یې که ما باندې کوم غشی یا تیر یا د دښمن حمله وشي او هغه پر تا ولګېږي زما په عوض؟ و یا رسول الله زه غواړم چې زه دې ووژلی شم خو تا ته دې یو نو مشکل ونه رسېږي. صحابي دی زید بن الدثن رحمه الله، صحابي دی. دغه مشرکان نیسي په یو ځای کې ځوړندوي او دغه نور مشرکان راټولېږي د باندې نه کېولي. یو تیر راواغلي چې ګوره زه په سترګه باندې ولم، هغه سترګې ته ورخوشي کې، بل وایي چې زه په دغه ځای باندې ولم، زه وایي او دا ژوندی سړی ژوړند دی هلته دی ډېر زیات وولي په غشو باندې. بیا یې راښکته کړي ورته وایي چې خپل وضعیت خو د اوس ولید؟ وایي هو. وایي آیا ته غواړې چې محمد صلی الله علیه وسلم ستا پر ځای باندې وي او ته د هغه پر ځای باندې شي چې دغه مشکلات د هغه ته ورسېږي ته د آرام ناست وي؟ دغه زید رضی الله عنه ورته فرمایي چې قسم په الله زه دا غواړم چې تاسو په همدغه حالت کې یو ځل ما شهید کړئ، بیا مې ژوندی کړئ، بیا مې شهید کړئ، بیا مې ژوندی کړئ، بیا مې شهید کړئ، بیا مې ژوندی کړئ، مګر زه په دې خوښ نه یم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپه کې د یو اغزی هم لاړ شي. یعنې دومره اذیت یې هم زه نشم تحمل کولی، خپل مرګ خوښوم خو د هغه اذیت نشم خوښولی. اوس وخت کې مسلمانانو زمونږ او تاسو مسؤلیت که پیغمبر صلی الله علیه وسلم شخصا او ذاتا زمونږ او تاسو په منځ کې نشته، مګر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث د هغه احکامات هغه زمونږ او تاسو ترمنځ شته. نو د دغه احادیثو احترام، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نظریاتو احترام، د هغه د احکامو احترام، د الله او د رسول احترام، دغه ټول شیان زمونږ او تاسو د مسلمانانو څخه همدغه غوښتنه ده د الله او رسول. الله تعالی دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي.